نو ستا دا بچی نه پوهېږي دی ما ته وایي مولي صاحب ما ته د مور د مخ مثال وښایه چې زه هغې ته ګورم چې ما نه یېرېږي ما ته د پلار د مخ مثال وښایه چې ما نه یېرېږي زه سوچ کوم ستا د بچی راته وایي دی نور دی نور ته ګورم زه هم نه نور او د پلار مخ چرتم نه نور ستا د بابا د مخ سره برابرې دی شي وایي سپوږمۍ نه ده وم نه وی ما ته یو مثال وښیه چې زه هغې ته ګورم چې ما ته پته لګي چې دا زما د بابا د مخ مثال دا زما د بیبي د مخ مثال زه ورته هم بچیا داسې نه کېږي خدای دې غټ سړی که بچیا خدای دې حج له بوزه خدای دې عمرې له بوزه او الله دې سره د مور او پلاره بوزه بچي چې هلته لاړ شي بیت الله به ویني د کعبه د خدای کور به ویني دنیا خلق به طواف کوي ملک په ډکی ملک خلق په روان څوک په جاړي څوک په سوي بچي هلته به یو کور وویني کعبه به ورته تور غلاف په پې خوري هغې ته کعبه وي کعبه د الله کور کعبة الله بچیا چې کله هغې کعبې نه طواف وکړي بچیا اوه چکرې پوره کړي نو بچیا بیا به راوګرځي داسې به دې کعبې ته وګوري وایي دغه خانه کعبه ده همونږ چې ورته مونځ کوو او بچیا او دی قتل خانه کعبه ته او نو بیا به د سره موري نو دی خوا به مخ راواړی داسې به د مور مخ ته وګوري کعبې ته دې وکتل بیا به د مور مخ ته که پلار د سره نو د دې بابا مخ ته دې وګوره ښه بچیه د دې وزن دلته نه معلومیږي نه ته وایې نه زمیندار دی ته وایې چرسي دی ته وایې مون نه کوي زه هم دا دلته نه کېږي دا هلته بوزم بیا به کعبې ته وګورې بیا به داسې د مور مخ سیکئ ښه بچیه بیا به کعبې ته ګورې بیا به د مور مخ سیکئ بچیه ښه دې ولیدل او ای بچیه دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي ښه بچیه دا د مور د مخ مثال کعبه ده ښه بچیه د بابا د مخ مثال چې ما نه غواړې نو کعبه ده بچیه ورشه کعبې ته وګوره او بیا کور ته راشه د مور مخ ته وګوره بچیه دا علما وایي کعبې ته چې څوک وګوري که نه داسې ویني نو شل رحمته پرې راورېږي ښه چې طواف نه کوي ذکر نه کوي هسې داسې ناستې یې دې کعبې ته ګوري نو شل رحمته به در باندې راورېږي چې کعبې ته صرف نیغ نیغ ګوري نو چې کعبې ته وګورې نو الله شل رحمته راوروي او چې د مور مخ ته وګورې یا د پلار د رحمت په نظر الله د یو حج قبول شوي اجر درکوي ښه بچي ته د مور مخ پیژنې ته ما ته وایې ستا مخ ته کتو کې ثواب دی زه هم دا منم د عالم مخ ته ګوره دا ثواب دی خو د مور مخ ته کتل د رحمت په نظر د عالم د مخ نه په کتو کې ډیر اجر دی چې د مور مخ ته بچیا ته خبر نه بچیا ته خبر نه ما ته مولي صاحب ما ته دعا وکړه زم کور کې مور شته مور نومې دی مور کور مور او کور چې مور نه بیا به کور نه ښه وای خدایا ما مه بې موره کوه بس د کور سوال مه کوه د مور سوال کوه ښه کور د مور نوم دی بچو چې دا مور دی نه وه که نه خلق به در باندې لبې وکړي بچیا بیا به درته ځان په غرمو ښکاري په سوري به ناست او په غرمو به ښکاري او چې دا مور یي که نه الله اکبر مور د بچو مور د بچو تاسو ډیره ناجایزه کوئ بچو تاسو لاړ شئ ور په تیز ووئ او بسته به په لو تا چې نه پخ کړی الله اکبر امور به د کټه راودانګي نیمه لوپټه په سر او نیمه زر بدله ته بچی که ته پلار ته خو بچی نه ته بچی نه ته کامیابي ته ډاکټري کوي ستا ډاکټري دی په تندر سړی شي دا ډاکټري دا سبق ته ستا چې ته د مور لدیسي आवाज ورکوي چې مور په بیوصلي راپاس امام الملائکه راغی د اسمان نه جبرئیل امین نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناست دسی ورته ګوډې ماتې کړې بالکل مخامخ د تحیات په شکل کې ناست او نبی علیہ السلام ورته دسی ناست نبی علیہ السلام ته وی متى الساعه په قیامت په کله راځي جبرئیل امین نبی علیہ السلام ته وی قیامت په کله راځي دسی ورته مخامخ ناست صحابه ته پته نشته چې دا جبرئیل امین دی خو به د صحابي په شکل کې راته نو صحابه ته په پته نه لګېده
نبی علیہ السلام ته وی مت الساعه، نبی علیہ السلام ورته مل مسئول عنها باعلم من السائل، چې څنګه تا ته د قیامت باره کې پته نشته ویلي سماتم نشته پته نه لګي د قیامت. وی نه خیسه د نه د قیامت نه خسدا سوک ته پوس کوي جبرئیل امین د چانه کوي د امام الانبیاء نه کوي. نبی علیہ السلام ته وی نه خسدا، نبی علیہ السلام ورته وی انت لدل امت ربتها، چې آقنه وین زرا ولګي او آقنه وزيږي دا به د قیامت نه. په پښتو کې مطلب څه دی چې کله میندې په معاشره کې ذلیل شوي دا به د قیامت نه. بس چې مور ذلیل شو دا به د قیامت. نن چې بچي مور ته غږ کوي نو مور غریب ډېر خبره جوړي وي چې په بچي می چپونه لګي. ته زوی مور خبره جوړي وي چې په بچي می خبره چپونه لګي، مور د بچي نه یریږي. انت لدل امت ربتها، دا قیامت ته چې مور دومره ذلیل شولا وي مور به د لور ځای ته ولاړ شي او لور به د مور ځای ته لاړ شي. دا د قیامت نه خبره. او دوست لبا خلق ترجیح ورکي، ته دوست خبره به منل شي او د پلار خبره به نشي منل. دا د قیامت نه خبره. نن وی دا زما فرند میرے دوست میرے په فیسبوک کې می دوست دی، دا د جنت د مینز دروازه ده. هغه دی فرند او دا د جنت د من دروازه ده. پلار اوسط ابواب الجنه، د جنت مینځنۍ دروازه بابا دی. ا دې وی دا می فرند دی. فرند څه ته وی؟ ملګری ستوي. پلار ستا جنت ته جنت، ستا دوزخ ته دوزخ. بچو د مور ډیر خلې غږ مور ته کوي. ما یو ډیر لوی عالم یو ورځ گاډي کې وړو، ما ته خپل وی ما بس داغه نظر ډیر متاثر یم، ډیر لوی عالم دی. ما ته وی چې زه وکاله سبق لتللم، مور به ما سره سلام کو نو مال به لاس خپل کو چې مور بس الله اکبر چې طالبای کې مور لاس خپل کړي دي نو اوس په سمندر نه، اوس په سمندر نه. بچو سبق لزې خپل بیبي لاس خپل وای ښا بیبي پر عذاب پرې دی، بیبي کور کې په دعا پرې دی چې سبق لراځي لاړ شي. بیبي ډوډۍ نه تیار ای به تیار بشي، زتانه تنګم بیبي په قلاره ته ما د پاره جنتی، ته زما کعبه موري، ته زما کعبه زتانه خپکو.